شاوخوا 4 کاله وړاندې افغان ولسمشر غني شمیم خان کټوازی پکتیا ته د والي په صفت رابلېږه او نوموړي د خپل کار د پیل په لومړۍ ورځ له پکتیاوالو سره د ځینو لویو پروژو سربیره دا ژمنه هم کړې وه چې په دولتي ادارو کې به د فساد مخه نیسي، خو اوس د دې ولایت د ولایتي شورا ځینې غړي کټوازی په خپلو ژمنو کې پاتې بولي او وایي چې لا هم په ملکي او نظامي ادارو کې پراخه فساد شتون لري. د پر لومړۍ ورځ باندې همدغه شعار ورکړی و چې که چېرته په اداراتو کې کوم مامور په پیسې اخیستلې یا فساد کوو دا منل زه اخلم. دا مخامخ ورته لیدل چې اوس د دې ځوابګوی سره دا ځواب راکړه چې آیا ته اخلې که هغه مامور اخلي، تا زور نه پرسېږي که ته نه غواړې. فساد هماغسې روان ده، په هماغه شکل باندې په اداراتو کې هم ده، په خصوصا په امنیتي بخش کې ډېر غټ فساد اوج ته رسېدلی دی. غواړم دا غږ تر کابله رسولی ده، هغه که ملکي ادارې دي که نظامي ادارې دي، بعضې برخو کې پروژې دي، بعضې برخو کې مقرریانې دي چې دا ټولې له فساده ډکې دي. د پکتیا د ولایتي ادارې مسؤلین هم په ځینو ادارو کې فساد مني، خو وایي چې تر پخوا یې کچه راټیټه او تر ډېره کنټرول شوې ده. والي شمیم خان کټوازی زیاتوي چې د عایداتي ادارو عواید هم زیات شوي او لا یې هم د روڼتیا لپاره کار روان دی. فساد شته، فساد کنټرول سوی او کم سوی ده. مثلا مثال ورکوو زموږ هغه ادارات چې عواید لري، زموږ عواید د ښاروالي 2 چنده سوي دي، د ګمرک تقریبا 3 چنده سوي دي عواید، هم ټولې هغه برخې چې عواید لري د هغوی سندونه له تاسې سره شریکولی شو چې د هغوی په عوایدو کې 2 چنده او 3 چنده لوړوالی راغلی. دومره د په مقرریو کې باید سیستم دا ټول شفاف سوی ده او د امتحان له لارې کېږي او اکثره له مرکز نه کېږي، موږ ترې څنګ ته یو. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د بېلابېلو ادارو مسؤلین د ځینو لوړو او بانفذه چارواکو لخوا ګمارل کېږي. کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنه، ښاروالي، ګمرک، ترانسپورټ او عدلیه هغه ادارې دي چې پراخه اداري او مالي فساد پکې دی او ډیری خلک ترې شکایت کوي. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، پکتیا.